19 شل ما سره هم دومره دي. څه مطلب چې تا سره دومره اے مالدارو په تاسو افسوس ځکه چې تاسو د خوشحالۍ دور تیر کو. دی مالدار دل نه غواړي دی پاگل دی. په تاسو افسوس چې اوس خان دی ځکه چې تاسو به په غم او جړه اخته شئ. افسوس دی په تاسو کله چې خلک ستاسو صفت کوي. نو دغه شان د هغوی نیکونو هم د دروغجنو نبیانو صفت کولو. خو غوږ شئ چې زه درته څه ویم. خپلو دشمنانو سره مینه کوئ. څوک چې دنه نفرت کوي ورسره ښه کوئ. هغوی له برکت غواړي چې په تاسو لعنت کوي. هغوی دپاره دعا کوئ چې تاسو بېعزته کوي. که څوک تاسو په یو مخ ووهي نو ورته بل مخ هم ورواړوئ. که څوک درنه چوغه واخلي نو خپل کمیس هم ورکوي. څوک چې څه وغواړي هغوی له یې ورکوي. او چې تاسو نه څوک څه څیز واخلي نو بیا یې واپس مه غواړئ. د نورو سره داسې سلوک کوئ څنګه چې ځان دپاره غواړئ. که تاسو صرف هغوی سره مینه کوئ څوک چې تاسو سره مینه کوي نو بیا تاسو د کوم اجر امیدوار یئ؟ ځکه چې ګناهګار هم هغه چا سره مینه کوي څوک چې هغوی سره مینه کوي. او که تاسو د هغه چا سره نیکي کوئ څوک چې تاسو سره ښېګړه کوي نو ستاسو څه اجر دی؟ ځکه چې ګناهګاران هم دغسې کوي. هغه څنګه لاس ورکړي؟ هغه ورسره څنګه خبرې کولی شي؟ څومره د شرم خبره ده. نه، د خپلو دشمنانو سره مینه او نیکي کوئ او قرض بغیر د لالچه ورکوئ نو تاسو به ډېر اجر ومومئ. تاسو به بیا د خدای تعالی زامن شئ ځکه چې هغه په ناشکرو او شریرانو هم مهربانه دی. ترسناک شئ څنګه چې ستاسو پلار ترسناک دی. عیسی موږ بچ کا. الزام مه لګوئ نو په تاسو به مو نه لګي. بل مه مجرموئ نو تاسو به هم مجرم ونه ګڼلی شئ. معاف کوئ نو تاسو به هم معاف شئ. موږ ته خپله لار وښایه مالکه. ورکئ نو تاسو ته به درکړی شي. چې څنګه د بل دپاره ناپ کوئ داسې به ستاسو دپاره کیږي. یو ړوند بل ته لار نشي ښودلی. که داسې وکړي نو دواړه به کندې ته وغورځېږي. تاسو د رور د سترګې خسړي ته ولې ګوته نیسئ خو په خپله سترګه کې درته تیر نه ښکاري؟ زموږ لارښودنه وکړه استاذه. ستا ضرورت دی مالکه.